چې کله د دې ستیریش پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لما عرج بي الى السماء چې زه کله معراج سره روان یم نو رأیت اقواما زه یو څه خلک په دې وینم په دې سفر کې یو څه خلک نورم وینم لهم اسفار من نحاس د هغې دپاره د اوسپنې نوکان دي یخمشون بها وجوههم وصدورهم چې په هغې باندې دوی د خپل مخان د خپلې غوښې د سینې او د مخانو غوښې شکوي ما چې د هغې کله دا بدترین حالت ولیدی ما داسې فقلتو ما هذا یا جبریل ای جبریله دا څوک دي دا خلک چې هغې په دومره سخت زندگی کې اخته دي حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام ورته هؤلاء قوم دا هغه خلک ستا د امت دي یاکلون لحوم الناس ویکعون فی اعراضهم چې هغې په دنیا کې د خلکو غوښې خوړلې او په دنیا کې د خلکو عزتونه خرابول او د خلکو غیبتونه یې کول الله تعالی د هغې سزا په دې شکل باندې ورکوي د خلکو عزت خرابوي الله تعالی ستا د مخ چهره در خرابوي او د خلکو په عزت کې واقع کېږي الله تعالی د هغې بدله په دې شکل درکوي چې په خپلو نوکانو باندې خپلې غوښې شکوي او د مسلمانانو غیبت کول د مسلمانانو عزت خرابول او دې باندې زموږ په دین کې ډېر سخت وعیدونه دي حضرت عبدالله ابن عمر وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مکې په حرم کې روان وم د طواف دورانیه ولا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رکن یمانی سره پر بیت الله باندې راوګرځېدی بر دې بیت الله ته ودرېدی داسې ورته ګوري ورته یې د الله بیت ما اطیبک و اطیب ریحک الله څومره ښایسته پیدا کړی الله تعالی څومره خوشبویه پیدا کړی وما احسنک الله تعالی څومره خوبصورته پیدا کړی او څومره لوی عزت الله درکړی دی څومره لوی حرمت او احترام الله درکړی دی لیکن په آخر کې ورته وایي والله لحرمة المؤمن اعظم منک زما د الله په ذات قسم چې د مؤمن د عزت احترام د الله تعالی په دربار کې ستا د احترام سره ډېر زیات دی د مؤمن عزت ډېر زیات دی د مؤمن قدر ډېر زیات دی ستا په بې احترامي باندې الله تعالی دومره ناراضه کېږي لکه د یو مؤمن عزت چې خرابوي د یو مؤمن بې احترامي کوي او د هغې غیبت کوي او په خلکو کې د هغې زندګي ور خرابوي چې په هغې باندې الله تعالی څومره ناراضه کېږي ای بیت الله ستا په بې حرمتي باندې دومره نه ناراضه کېږي نو په دې خاطر باندې چې کوم خلک د غیبتونو کې راځي او د مسلمانانو عزت خرابوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هغه ډله باندې زما تېرېدل وسو هغې ته الله تعالی دا سزا ورکړې وله چې د اوسپنې نوکانې و د خپل بدن غوښې پش کولې زه د دې متعلق یو څه خبره کوم غیبت څه ته وایي د مسلمان غیبت تر کومه حده پورې جایز دی تر کومه حده پورې ناجایز یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي وایي مل غیبت یا رسول الله ای د الله رسول الله غیبت چا ته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الغیبت ان تذکر اخاک بما تکره غیبت دې ته وایي چې د مسلمان بیان داسې کوي چې هغه مسلمان په خبر سي د هغې طبیعت خراب سي چې کشکې زما بیان دلته نه وای سوی د یو مسلمان داسې حال ښکاره کوي د یو مسلمان په مجلس کې داسې ذکر کوي د یو مسلمان په داسې صفت باندې په مجلس کې بیان کوي چې هغه سړی خبر سي چې زما په دې مجلس کې دا بیان سوی و نو د ده طبیعت ډېر خرابېږي دغه ته ویل کېږي غیبت هغه صحابي ورته د الله رسوله ان کان فی اخي ما اقول ما چې په مسلمان پسې کومه بده خبره کړې ده هغه په دې مسلمان کې سته ما وی یاره پلانکی غل دی او په ده کې غلا یقیني وله ما وی پلانکی شراب خوري په دې سړي کې شراب خوړنه یقیني وله ما ویل دا سړی درواغجن دی او دی په حقیقت کې هم درواغجن ولو دا کم صفت چې په دې سړي کې سته زه هغه صفت د هغې په هغه مجلس کې ذکر کوم بیا زما عمل ته غیبت ویل کېږي که نه ویل کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي فذلک الغیبه غیبت وایي دغه ته چې په ده کې پکښې دی او دی په هغه عمل کې مبتلا دی او د هغه عمل د خلکو په مخ کې تشکاره کوي غیبت دې ته وایي والا فقد بهته که په ده کې عمل نه او تا پسې کاوی او تا د غصب پسې لګیا خبرې دي کولې او دی په ګناه کې نه مبتلا نو پیغمبر علیه السلام ورته دا خو بیا بهتان دی بیا دا د چنده ګناه ده لکه غیبت چې څومره ګناه ده بعضې خلک دا وایي چې کله ته ورته غیبت مه کوه و یاره دا غیبت نه دی زه دا خبره مخامخ ورته کولی شم ګوره غیبت په دې باندې سړي ته نه جایز کېږي چې ته مخامخ ورته کولی شي هغه عمل په دې سړي کې ستا او که نه ستا
ته دې سړي ته مخامخ ویلی سي او که نسې ویلی چې کله دې د د غیبوبت په حال کې د پشاله په یو مجلس کې د په داسې الفاظو په داسې صفتو په داسې وینا باندې ذکر وکړي چې کله دی خبر سي پر د باندې بد لګېږي دغه ته غیبت ویل کېږي او دغه غیبت کوونکی پیغمبر علیه صلات وسلام په داسې حالاتو کې لیدلی دی د معراج په سفر کې چې هغې په دې خپلو نوکانو د خپل بدن غوښش کولې او هغې په ډېر بد عذاب کې مبتلا ولو